دا تپه ډالۍ وي چې باران د ځمکې آبادي ده، باران د ځمکې آبادي ده او شیرینه یاره زه په تا آباد. السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر مایي چې د دې ننني ولاګ شروع کړو زموږ سره اوسئ. سهار وختي دی او ماشاءالله دا وختي نه دی بلکې 10 بجې دي او اوس راپاڅېدم. زما یو کزن دی رول لالا ورته موږ کشر وایو، مشر نوم یې عمران دی. نو هغه راغلی دی دوبۍ نه، اوس په پسې موږ ځو خوازخیلې پورې او باران چې کم دی نو هغه هم وریږي. نری نری باران دی، ډېر ښکلی جانانه موسم دی او موسم انجوی کوي. اوس چې کوم دی باران لوکټې ګڼ شو، تاسو لیدلی شئ. او ګاډی چې کوم دی راوویستم، اوس به ځو. دا چخن سره پکې هم دی ماشاءالله. چې کوم دی نو خوازخیل ته راورسېدو او دا نمونه حل دی ماشاءالله. ګڼه نشته، خیر سهار وختي کې ګڼه نه وي، خو بیا وروسته ته چې کوم دی نو ګڼه وي. او اختر ورځې نږدې دي او دا قیسې پیسې دي. ورسېدو ټیکدارۍ د خولې سره به وردېږې، دلته کې راورسېدو خو هغو لا په لاره دي. بارګین کې به د دې ګاډي تپوس کوو. ته څه یې چې د دې ګاډي به څه ریټ وایي؟ یاره زه یم د دې به دغه 2829 کوئ جو 2829. زه یم چې 30 پلس به وایي که نه، چې د چا هغه څه ایښي جست تپوس یې کوو ټایم پاس دپاره. ما خو یې چې ډېر به وایو، خو چې نینجي شو نو ماډل هم زوړ دی او کمزوری هم دی که نه، خیال دی. خیر خو بیا به هم 30 پلس وایي یا 30. دا پیسې پیسې دي، ګاډي ولاړ دي. ما کس نه تپوس کو د بارګین کس نه هغه 24 وي، ادنان وګټله. ما خو یې چې ګران به خو خیر ماډل هم زوړ دی او کنډیشن یې ډوکټې خراب دی. ما ته ویلې وې په 24 باندې هم ګران دی، ادنان وي په 24 باندې هم ګران دی، ماډل هم زوړ دی او دغه دی رنګ هم بې دغه غونده کې دی. څه ورته وایي دا کیسه پیسه ده. اوس به هغو ته وردي بارګین تپوس پکې وکړو او دا بل سپین چې دی نو دا په 50 باندې وایي. اوس دا کیسې پیسې دي نه. لالا د لیرانو ذهن ناخوش हो रहा पंगे चल रहे चखना راشد ونساء السلام علیکم سلمانا زمانی چی شو؟ چاچو زمانی چی شو؟ اساریان اونده جدا چی حساب الگا بخیر کا اډې کولا کې لالا د لیرانو میلاو شو سره وسره کوټه بیا او کوم سره تاسو کورون مې معلومه اخو مين وازغیره ده او دا غوړه کېله ده هغه کېده الله خوراک او راخي جو او وس چې کوم دی نو دی خو له پټ میډیسن دی ماته په کور کې ویلو چې بارا والا مو خندا دام پټ کار دی ابو کی ماشاءالله روان نه تاسو دې شي او دا سیستم دی چې په کور ته بیا او په نور ولاګونو کې به الله سره خبرې اترې کوو. اوس خو راغلی دی ستړی دی او لوکټې سړی دغه شانتي لوکټې عجیبه عجیبه فیلینګ یې د دې سره عادت چې ماحول بیا په نور ولاګونو کې انشاءالله راځي. زموږ سره اوسئ. چې کوم دی نو رالم ضرور جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمانه څنګه لټی خیر دی الحمدلله. ته ښه یې؟ برابر څنګه راوتې؟ ها د واینې راکړ وپاځي نه ولګېدې او یو د بلیډ ته نه ته په دې موبایل کې ښیم او د زه نه به دا د واینې راخلو او دا کیسې دي 50 او دا حلاوه لري بازار ماحول هم دغه انجوی کوي. دا کیسې دي ماحول سټارټ دی. بچ زو به اوس کور ته سودا مودا سامان مامان هم راغوښتلو بکس کور ته زموږ سره اوسئ. چې کوم دی نو د بازار نه راغلی خو اوس ټیم نه مانځلی زو مانځله او ناوخته کړی مې دی چې کېدای شي چې یو رکات رانه پکې شوی نو زموږ سره اوسئ او باران وریږي موسم ډېر مزدار دی. رکات رانه شوی ورسره ووتو او دا حلاول دی دا بس د کلي دغه شانتې ولاګونه
او دا قیسې پیسې پکې سره اشنا پکې تاسو ته مونږ څه وښایو خیال دی دا چلول او قیسې پیسې دي نه اوس د مازدیګر ټیم دی او باران ټیټ وشو ماشاءالله ښکلی باران وشو او موسم یې ډېر زیات یخ کو وریځ ده ټوله ټول اسمان چې کوم دی وریځ ده او دا قیسې پیسې دي نه دا ماشاءالله د پترو باندې دا باران لږ ډېر خوږ اواز کوي او دا باران وریږي ډېر زیات مزه کوي ډېر سورونات ماحول دی دا پکې فواد راغی څنګه چل دی صحیح فیاض دی فواد دی ویډیو سټارټ ته ولاګ سټارټ دی باران وریږي یاره ډېر ښایسته باران وریږي د روژې مازدیګری دی او بانک ته تقریبا ګھنټه پاتې ده ډېر مزدار باران وریږي یاره خلک وایي چې ولاړ یو ته دا خوریان دی زمونږ د دې پورې کلي ته تللی راغی باران ومن کړی او بس ده ته دې دا تپه ډالۍ وي چې باران د ځمکې آبادي ده باران د ځمکې آبادي ده او شیرینه یاره زه په تا آباد شیرینه یاره زه په تا بس زنده باد یاره واپس تاسو ته نیمونځ شو دا نمونه ماحول دی تاسو لیدلی شئ او اوس دننه ځو په دې د هوټل پسې اعتکاف والا په زولو کوټې اظهار ضرور یخ دی تاله ډېر یخ کېږي څه غم ده لکه دا یخ دې خرابوي